السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری حنیف الله ما یو ځل به تاسو ته مخاطب حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه امید ساتم چې جوړ به خوشاله به زما قدرمن لوکتونکو نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړم. انټرنیټ استعمال په دوران کې تاسو خپل د موبایل د سیم کارت بیلانس بالکل محفوظ کړئ. نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې یو داسې ټریک هم چې تاسو به چېرته کله هم په خپل موبایل کې نه کړئ. نو تاسو که زموږ په چینل کې نوی زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې به غنټې نشان باندې کلیک ولې په آل باندې کلیک ولې چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته اول ورسیږي او زموږ د ویډیو سکیپ کوئ مو او زموږ د ویډیو تر اخره پورې ډېر به تاسو زده کړئ. نو زه به تاسو ته دا یو 5 کوډونه دي دا به تاسو ته بالکل خیم نو تاسو په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو ته بالکل هیڅ مسله نه وي. اکثر موږ په سیم کارت کې ځان سره بیلانس نشو ساتلی ځکه چې کله موږ انټرنیټ کوو او زموږ په سیم کارت کې بیلانس وي نو هغه بالکل زموږ نه بیلانس هم خوري. نو په دې باره کې ما تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړم او زه به تاسو ته بالکل له دې ښکلې اسانه طریقه تاسو ته بالکل په اسانۍ سره زه دا ټریک ښیم. ډېر ټایم نه ځای کوم زم د ویډیو په طرف او دا کوډونه د هغه سیم کارت دپاره دي کوم چې تاسو په موبایل کې استعمالوئ. که هغه جیز سیم دی، که هغه ټینار سیم دی، که هغه وارد سیم دی او که هغه یو فون سیم دی او که هغه زونګ سیم دی، هر یو سیم باندې تاسو بالکل ډیټا استعمالوئ نو زه به دا کوډونه تاسو ته بالکل په اسانۍ سره ښیم. نو تاسو ته به زه دا طریقه ښیم. تاسو به راشئ خپل موبایل سکرین ته. کله چې تاسو خپل موبایل سکرین ته راشئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو په دې ډایل باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې ډایل باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو تاسو بالکل داسې وکړئ خپل موبایل کې په جیز سیم کارت باندې به دا کوډ تاسو وایئ. کله چې تاسو په موبایل کې ډیټا کوئ ډیټا کوډ به دا وایئ. اولنی کوډ دا د جیز دپاره دی. دویم کوډ به تاسو ته ښیم. تاسو بالکل بیا په بیک باندې لاړ شئ. تاسو بالکل سٹار 400 یا 4 بیا هیش په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. دا بالکل د زونګ دپاره دا کوډ دی. تاسو د زونګ دپاره دا استعمالولی شئ. نمبر 3 کوډ د یو فون دپاره سٹار 33 44 هیش دا د یو فون دپاره دا کوډ دی. نمبر 4 کوډ دا د ټینار دپاره دی. سٹار 7799 هیش دا د ټینار دپاره دی. دا فان نمبر کوډ چې سٹار 869 هیش دا چې دی دا د وارد دپاره دی. کله چې موږ ځان سره په موبایل کې بیلانس ساتو او هغه موږ سره بالکل نشي پاتې کېدی چې کله موږ ډیټا آن کړو هغه بالکل ختمیږي. نو د دې کوډونو په ظاهره باندې تاسو خو بالکل خپل هغه بیلانس چې دی هغه محفوظ کولی شئ. نو کله چې تاسو خپل موبایل ته مطلب ایم بي کوئ ډیټا کوئ او خپل موبایل کې تاسو بیلانس هم ساتئ نو تاسو بالکل په دې کوډونو په ظاهره باندې تاسو دا کوډونه وایلی شئ. د جیز دپاره څوک وایي، که ټینار دپاره وایي او که یو فون دپاره وایي او که وارد دپاره وایي او که زونګ دپاره وایي، هر یو سیم دپاره چې کوم دا کوډ تاسو وایئ هر یو کوډ پکې ما تاسو ته وښود. د هر یو سیم دپاره دا کوډ تاسو وایلی شئ. نو د دې کوډونو په ظاهره باندې بس تاسو د موبایل کم ډیټا چې دا هغه هم کار کوي او بالکل ستاسو د موبایل بیلانس به بالکل د سیم کارت نه بیلانس نه ختموي. امید ساتم زموږ د ویډیو ستاسو به ډېره خوښ وي. زموږ د ویډیو ستاسو خوښ وي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک لازمي ورکړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې به غنټې نشان باندې کلیک ولئ په آل باندې کلیک ولئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. والسلام.